یوازې پښتونستان له راځي. که د دین دشمنان یې کوي نو د دین دشمنان امریکې ته لاړ شه. که چېرې دا د دین په وجه کېږي چې یاره جي دا خو مجاهدین یا د اسلام والا خلک یې کوي چې موږ بېدینه خلک وجنو، نو تمامي دنیا ته پته ده چې ټولو نه زیات دین پښتنو کې دی. بیا خو په کار دی چې پښتانه سره چا وجلی نه. دا تمامي دنیا کې زه ولې مرم او دا پلانی ځای کې دومره سیفټي د دومره تحفظ باوجود دا کار ولې وشه؟ تا له خو ما ټوپک در کړی دی، ته خو ما چوکۍ ته کېنولی، تا له خو زه تنخوا در کوم. زه چې نن په 10,000 روپۍ وتو رڼا وړه اخلم، دا ځکه اخلم چې تا له تنخوا در کوم. ته مې کېنولی، اجاز دې غوښته تا له مې واغسته، ټینک دې غوښته ما تا له واغسته، جیتري دې غوښته تا له ما واغسته، نوي ګاډي دې غوښتل تا له ما واغستل، نوي ټوپک دې غوښتل ما د ټکنالوژي دې غوښته تا له ما واغسته، د شپې دوربین دې غوښتو تا له ما واغسته، ډرون دې غوښته تا له ما جوړ که. ته ما له داسې شی وښیه چې تا غوښتی دی تا له ما نه دی جوړ کړی. تا وی چې ښځو ته دې کور ته ننوځم، ما له د تالاشۍ موقع راکه. ته یا زمونږ خوښه وه یا نه وه خوښه، ته زمونږ کورونو ته نوځې زمونږ په ښځو ګوتې وهې. دا څوک و چې تا پې ګوتې ونه وهلې و دا مړي وشول؟ ولې؟ ته چې زما کور نه معاف کوې، ته چې زما جومات نه معاف کوې، ته چې زما مولا نه معاف کوې، ته زما ډېر قدردان سړی نه معاف کوې، لایسنسي اسلحه زه ځنه سرکري ځای ته نشم ننایستی. دا څوک و؟ دا کم ګاډی و چې تا یې تلاشي وانغسته او تا هغه باندې ګوتې ونه والې او دومره لوی بارود یې ننایستل چې هغه زما د ملک او د قوم بشي ټوټې ټوټې کړل. دا ولې؟ د دې مجرم ته یې. زه مړي نه جاړم، زه مړو سره عادت یم. زما په قوم کې دې نه مخکې زرګونه او یا زره زه پښتون مړ شوی یم، زه 1 کروڑ مړ شوی یم، زه مړو سره عادت یم. زه پوښتنه دا کوم چې دا مړي د چا د لاسه وشول؟ دا ولې وشول؟ دا کم یو سړی و چې هغه تلاشي نه شو دې ځای ته ننوته؟ دا چا ننایسته؟ نن مسلمان ولې دا حق نشي ویلی؟ زمونږ په ځمکه خدایان دي، موږ دا نه غواړو چې زمونږ د خدایانو خلاف خبره وکړو، سبا به موږ ته وایي چې دا دې ولې ویلي دي. مولا د مولا خدای په ځمکه دی. نن مې یو پوسټ لیده، ډېر ښه پوسټ، کیدای شي امي سړي کړی، وی چې پیرغون نوم مولا ځکه اخلي چې مړ دی. وی که پیرغون ژوندی وی و دوی په غلطه نوم اخیستی وی، ما به دوی ته نر ویلي وی. یاره تا که د دې مولا نوم خولې د مولا خولې نه که تا د پیرغون او د ابوجهل نوم اورېدلی وی د سړي به زوی نه. خو مړ دی خرکوس. بس مولیان پې داسې زړور دي چې داسې شي او داسې شي، ابوجهل، پیرغون، نمرود، شداد، خلک زړه کې وي چې دی ډېر زړور دی، سړی یا مړي پسې لګیا دی. دی د نوم والی د ایسیچو، دی د نوم والی د پولیس، دی د نوم والی د فوج، دی د نوم والی د سرکار، دی د نوم والی د سیاسي سړي، دی د نوم والی د وزیر اعظم. زه به دی نر وګڼم. مسلمانه ستا خدایان څوک دي؟ په ځمکه اوسېدونکي خلق مختلف انداز باندې، یا امام بخاری، یا امام مسلم، یا امام ابو حنیفه، یا شاه ولی الله، یا امام احمد ابن حنبل، یا جرنیلان، یا کرنیلان، یا افسران، یا ملکانان، یا سیکرټریان، یا مالدار. خو څوک دي؟ خو په ځمکه دي. الله اکبر. نو خبره مې دا کوله چې د اسلام بل تعارف نشته. چا نه دا پوښتنې مه کوئ چې اسلام څه ته وایي. اسلام دې ته نه وایي چې سهار ودرېږي لمونځ کوئ سبحانک اللهم وبحمدک وتبارک. دا اسلام نه دی، دا زمونږ ښځې هم کوي او دا د آدم علیه السلام نه دا مونځ را روان دی. پیغمبر علیه الصلاة والسلام چې کله دنیا فتح کوله دا مونځ یې ورته پرېښه جهاد ته ووت. درې مونځونه به یې په یوه ورځ قضا کول چې تر څو پورې دې وبحمدک نه وي پرېښی، عمره پورې ته دنیا نشي وهلی.
او تا ولا صلات تسبیح هم راوېست چې کني په دې پنځو منځونو خو لږ کم ټایم تېرېږي دا م ولا راوله چې دا ولاړ وي دې ځای کې او چې دشمن کچرې صرف پېښوره پورې رارسي چې لاهور پورې راکې ورسي ته نور لګیایې عبادتونه جوړوې حج عمر کې یو ځل وته ټول عمر کوي ته شېږې دې نه اسلام یوازې اسلام دې ته وایي چې د یو رب نه علاوه به د چا الوهیت نه